بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د مارچ کال 2018 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري د روژې مبارکې شپږیشتمه ورځ ده. ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن موضوعات زمونږ ډیر مهم او ارزښتمن دي. د افغانستان برید په پاکستان خپل د هغې بل ورځ د حملې غچ اخیستل، همدارنګې د ایران او د امریکې ترمنځ شخړه، د ایران بریدونه په بعضې عربي ملکونو باندې، همدارنګې نړیوال موضوعات او په دې کې د خیبر پښتونخوا نه جهادي راپورونه. دا درې مهم بخشونه دي ستاسو حضور ته وړاندې کوم. مخکې له دې نه چې برنامه مې شروع کړمه، هیله لرم چې هغه دوستانو نه چې ما ترې نه هیله کړې وه په حساب خواهش مې ترې کړی و چې زما ته په کومنټس کې د سپورټ کې، او بل دا دی که څوک کولی شي د هغې ته ټیک ټاک ته ایمیلونه ولیکي. د ټولو ستاسو د قدرمندو نه نهایته مننه کوم، د زړه له کومې مننه کوم. ټولو الحمدلله ډیر مثبت ځواب راکړی دی. ډیر دوستانو د کاناډا نه، امریکا نه، د اروپایي ممالکو نه، همدارنګې حتی د پاکستان نه داسې افغانانو هلته دغه دي چې هغوی دا خپله د افغانستان نه د یو ورور د ننګرهار نه اغیز نه مکتوب په انګلیسي لیکلی ما ته رالیږلی چې دا مکتوب که ته واخلې او دا ولیږې دا به کومک وکړي. همدارنګې د امریکا او کاناډا نه، همدارنګې د ټولو ملکونو نه بعضې دوستانو مکتوبونه ما ته لیکلي رالیږلي چې دا ته ولیږه کار کیږي. مکتوب کې کوم ستونزه نشته دی. ما خپل کار مخکې نه کړی دی، ما خپل مکتوب لیکلی دی، لیږلی مې دی. ستاسو د مکتوبونو نه نهایت مننه کوم، د زړه له کومې مننه کوم. خو تاسو نه مې هیله دا ده چې دغه مکتوبونه چې تاسو لیکلي دي، او هر متن ځان ته ارزښت لري، ځکه په مختلفو الفاظو لیکل شوي دي، په مختلفو شکل کې لیکل شوي دي، هر چا ته خپل سوي او تر معیاره لیکلي. اگر چې اکثرا خو ښکاره خبر ده نن سبا ای آی د ټولو خدمت کې دی، متن لیکي ای آی ته یې ورکوي، هغه یې اصلاح کوي او ډیر ښه متن راځي ترېنه. متنونه خو ټول ښکلي دي، خو چون هر چا خپل په طرز کې لیکلي دي او ای آی هم د همغې طرز کې هغه جوړوي او تاییدوي. زما هیله همدا ده چې دغه متنونه چې دي دا مستقیما تاسو ولیږئ، ځکه تاسو په حساب د عام خلک کله چې یو نفر سپورټ کوي، هغه اداره دې ته ارزښت ورکوي چې ګوره دې سړي لپاره دغه نفر دومره خواري وکړه، موږ ته ایمیل یې وکړه. که دغه ایمیل 10 ځي 20 ځي دا ډېر ارزښت لري. نو هماغه د سپورټ اداره د ټیک ټاک چې ده، یا فرضاً د سپورټ ټیم اداره یې ده، یا بله دغه د 4 ایمیله لري. په هماغه ایمیلونو باندې که تاسو دوستان دغه خپل متنونه چې ما ته لیکلي دي دا عمل ته ولیږئ، دا ډېر کومک کوي. خو یو شي ته متوجه اوسئ چې د متن کې زما د ټیک ټاک یا د دغې دا لینک پکې ورکوئ چې موږ د دغې صفحې متعلق خبره کوو، او ضمن کې دا پکې ذکر کوي، ځکه چې د متونو کې دغه شی ذکر نه و چې زما قدامت د هغې ګروپونو نه چې په زما په مقابل کې دغه شوي دي هغه زما مخکې دی. نو څنګه یو نفر چې مخکې نه وي هغه د معبد نه غلا کولی شي، د هغه نه فرضاً متن اخیستلی شي. دی حداقل دومره خو باید وګوري چې زما په تواتر سره په یو شکل سره زما دغه دی، او د دوی هغه د نور دغه چې جوړ شوي دي هغې زموږ نه متن اخلي، بعداً جوړ شوي دي. څنګه د ما قبل باندې دغه کولی شي. دغه دوه ټکي پکې مهم دي، یعنې یو لینک زما خپل په ایمیلونو کې ولیکئ. ما اکثرا د ایمیلونه چې دوستانو ما ته متنونه رالیږلي دا ما ولوستل، دې کې دا زما ریفرنس پکې نشته دی، نوم مې شته دی، ریفرنس مې پکې لینک پکې نشته. او بل دا دی دغه موضوع باید پکې ذکر شي چې هغه چا چې دغه اخیستې دي هغې بعداً جوړ شوي دي، هغې کې یو سابقه نه دي. ځکه ټولو زما برنامې چې اخیستې دي چینلونه، تاسو چې چینلونو ته یې لاړ شئ وګورئ، شروع نه یې تر اوسه پورې ټولې زما برنامې دي. نو خبره دا ده، ځکه خو هغې اشتباه هم کوي چې دا چینل حقیقي دی که دا، خو چې ټیک ټاک باید دا وګوري چې زما تاریخچه د دوی نه مخکې ده. نو په دغه اساس دغه ټکي نه د توجه مې ستاسو غوښتله. یو نړۍ مننه تر څو دا مشکل زموږ حل شي. راځم په خپل موضوعاتو ته. په اوله موضوع زما دا ده چې افغانستان کله چې پاکستان پر قندهار، پکتیکا او کابل باندې برید وکړ، مظلوم خلک یې ووژل، او په قندهار کې د پټرولو د کامیر دغه مرکز یې ووهه. نو الحمدلله افغانستان نن اسلام آباد، راولپنډۍ، نورخان هوایي اډې باندې، همدارنګه د خواجه آصف په کور، د عاصم منیر په کور، په دې ټولو باندې ډرون تللی دی، په ټولو باندې ګواښ شوی دی. په کراچۍ کې د پټرولو یو مرکز ورته وهلی دی،
او هغه ورته دا کړی دی ځکه دا زمونږ کوم پټرول مرکز چې د کامیرو دا دونه غټ نه و دا خو ډېر د هغه خپل د تیارو هغه ضرورت لپاره جوړ کړی و د کراچي چې کوم اوس اسلامي امارت هدف نیولې وهلی دی دا ډېره لویه ذخیره ده دا د پاکستان د کراچي د ملا تیر ماتوي دا به پټرول قیمت ډېر جیګ وړي او د پاکستان باید په دې پوه شي چې نور افغانستان ته په کږې سترګو مه ګورئ په دا رقم ته چې اوس مونږ لا دونه اصلیان نه لرو په دغه وړوکي پهبادونه ډرونونه چې مونږ جوړ کړي دي په دې زور تاسو نه لرئ که انشاءالله مونږ غټ میزایلونه ترلاسه کړه پاکستان ته خو بیا بالکل د ټینګې نه نو د دې لپاره الحمدلله د بدل اخیستل شوی دی او د نورخان میدان هوایی وهل شوی دی د پاکستان اسلام آباد لوی میدان هوایی د 100 ساعتو لپاره کاملا بند شوی و پروازونه پی بند شوی وو او همدارنګه د اسلامي امارت ګواښ ورته کړی دی چې د دوی عالی رتبه مامورین په دفاترو کې هدف راګرځول کیږي او دوی به وهل کیږي د باوجود پاکستان هم برید کړی دی د ولسوالۍ شکین په پکتیکا کې 4 کورونه وهلي دي او هلته خلک ټپیان او وژلي دي نو د دواړو طرف نه ګواښ روان دی خو د اسلامي امارت اهداف چې وهلي دي موثق اهداف په خیبر پښتونخوا کې نظامی اهداف ورته وهلي دي او الحمدلله ملکی زیان چاته نه دی رسولی جنگ کې دغه ډیر مهم دی چې نظامی اهداف وهل شي نه ملکی اهداف ځکه دغه اسلامي طریقه هم د نړیوالو قوانین سره برابر کار هم دی راځم دویم مسله زمونږ دا ده چې د امریکا او د اسرائیل ترمنځ د حملو او دغه سلسله جاری ده د اسرائیل وضع نهایتا خرابه ده اسرائیل اوس شکایتونه دا کوي چې ایران فرزند قدر میزایل چې دی دغه کلستر بمونه چې لري وای دا د نه استعمالي په جنگ کې مو ځای انتخاب غواړي تا چې کله په غزې باندې حمله کوله تا ته خلکو ویل مکو تا دا منله تا ته خلکو ویل هغه مظلوم خلک د فوټبال کې ماشومان ته ځي په بم اچي اوس ایران ته وای ته کلستر بم مې استعمالو ته یو ټونی بم مې استعمالو یعنی د ماشومان لوبه خو نه ده کنه چې ته چی شی لري هغه استعمالي او اوس د اتومي سلاح د استعمال لپاره د تصمیم نیولې دی ځکه چې د امریکایي یو مبصر ډاکټر کارلسن وایي چې امریکا هم د اتومي اسلحې د استعمال غور شروع کړی دی لپاره دی چې امریکا خپل ناکامي ګوري واضح توګه باندې خپل ناکامي ګوري او د ناکامۍ په صورت کې هغه زغملی نشي ممکنه ده چې دوی د اتومي اسلحې د استعمال لپاره لاس ویسي همدارنګه امریکا د ایران په یو جزیره ده چې ما تیره هفته کې په هغې باندې یو بحث کړی و په نامه د جزیره د خارک چې دا د ایران 93% د پټرول د دزي نه په حساب نړۍ ته ځي او دا خار چې دی دا نفتي خار دی دلته دی ذخایر هم دي امریکا وایي چې ما دلته نظامی اډې وایلې دي او پټرول او ذخایر مې نه دي وایلي پروګرام د دې دا جوړ کړی دی چې دا جزیره ووهي د خلک دغه کې او امریکا وایي چې دلته به خپله قوا راولي اوس خبره دا ده چې امریکا خپله قوا د خارک جزیرې ته چې راوړي په کومه لاره یې راوړي د تنګي هرمز نه خو یې نشي راتېرولی نو هوایي به یې راوړي که نه هوایي خو دومره قوا نشي کوزولی او بل دا دی چې تا د قوا په جزیره د خارک کې کوزه کړله دا خو نورم ایران د پاره ستاسو وهل اسانه شو ځکه دا داسې شو لکه تا چې ځان خپله په قفس کې بند که ایران خو دا جزیره درته په یو ځلي 1500 میزایل چې راولېږل د ټول عسکر د تباه کېږي نو زه دومره فکر کوم چې دومره استراتیژیک خو به امریکایان دغه نه دومره احمقانه عمل خو به نه کوي چې دوی به ځان خپله د دام ته وړي دا خو دام دی او دوی وایي چې موږ راځو خارک جزیره نیسو او د دې نه د ایران زمیني قوا پر ایران باندې وړو نو زه خو فکر نه کوم چې دیش کې دی کامیاب شي او دا نظر ماته موافقه نظر نه ښکاري همدارنګې د امریکا د ناکامۍ یو علت دا دی ځکه چې دوی ته اوس ناکامي بالکل واضح ښکاري د دې توازن داسې دی چې دوی په اولو 15 ورځو کې 800 پیټرایټ میزایلونه استعمال کړي دي چې د دافع هوا چې دي یعنی د ایران د ډرون تیارو او د ایران د میزایلونو په مقابل کې دوی 800 پیټرایټ استعمال کړي 300 ټاډ استعمال کړي د ټاډ دغه چې دی ټاډ میزایل قیمه ترینه میزایل دی ځکه چې دغه چې دی د پیټرایټ میزایلونه دوی په کال کې 600 دانې جوړوي په کال کې 600 دانې جوړوي دوی په 15 ورځو کې 800 دانې مصرف کړي دي کومه کمپنۍ چې دا میزایل جوړوي هغه په نامه د لاکی مارټین کمپنۍ نومیږي
دا جوړوي هغه ویلي دي چې اوس که د 800 دانې بیرته پوره کومه نو دا 15.5 میاشتې نیسي 15.5 میاشتې نیسي چې زه بیرته 800 دانې میزایل جوړ کړم او ایران د جنګ خو روان دی په 10 ورځو کې دونه شی لاړ آیا انده 10 ورځو کې 800 دانې دی نور په کار لري یا 1000 دانې نور په کار لري دی خو تولید نشي کولای دا یو غټه دغه دی ځکه چې هر پیټرایټ میزایل قیمت 3.5 میلیونه ډالر دی یعنی د مصرف په حساب 3.5 میلیونه ډالر دی کله چې مارکیټ کې معذرت غواړم کله چې مارکیټ کې دی ورکوي ملکونو ته بیا په 15 میلیونه ډالر یو دانه ورکوي نو د دې حساب سره د دې مصرف د دوی 3.5 میلیارډ ډالر د سر د پیټرایټ تر اوسه استعمال کړي دي د ټاټ دی ټول 8 دستګاه لري یو دستګاه لا تکمیل نه ده و دستګاه دی درلود 3 په امریکا کې وي 2 په اروپا کې وي 2 په منځنۍ اسیا کې نه یو په عربي ملکونو کې و فکر کوم اسرائیل سره و یو په کوریا جنوبي کې و د کوریا جنوبي هم ویوړله د عربي ملکونو هم اسرائیل ته ویوړله هغه ولګېدل د دوه دانې چې په اسرائیل او په دغه اروپا یعنی یو اسرائیل او اروپا کې و هغه هم د منځه لاړل صرف 3 دانې ورته پاتې دي او ټاټ چې دی هغه کال کې 11 دانې جوړې دی او د 300 دانې استعمال کړي دي ځکه چې د ټاټ دستګاه چې ده په یو وخت کې 8 مرمۍ وړي یعنی که د دغه کې یو دستګاه چې د استعمالي 8 مرمۍ د استعمالي د ده لپاره دی وس د شفت چې جوړ کړی دی چې دوباره نوی تازه مرمۍ دا جوړ کی دا شفت د دی 3 ساعته دی او دی وی چې دی به پاینده کال کې یعنی شپږ نوی دانې به وشي کولای جوړ کی در حال چې دی مصرف په ظرف د 10 ورځو کې 300 دانې یعنی دغه ټول احصایه چې تاسو درکوم د لپاره چې دا ټول توازن خي چې امریکا توان د دې جنگ د مخته نه لري ځکه چې مصرف جګ دی ایران 500 یا د ولکو ډالر یو میزایل ځکه چې د ایران شهاب میزایل چې دی د ولکه ډالر قیمت لري په مقابل کې راځي ټاټ یا فرزن پیټرایټ راځي دغه قیمت 3.5 میلیونه او په میلیونونو ډالر دی نو په دې اساس باندې دا سره مقایسه کیږي نه یا که فرضاً ډرون دی ایرانی د سي ډرون دی چې هغه 50000 ډالر هم قیمت لري د سي ډرون دی چې 10000 ډالر هم دی د شهاب کې سو دغه کې چې دی د شاهد کې شاهد یو سلو شپږ دیر شاهد یو سلو شپږ دیر کمبل عدد لري دغه یو سلو نه دیر یو سلو یو اویا دا مختلف نمبرونو باندې دي د هر یو قیمت فرقي قیمترین ډرون چې دی دغه ایران سره په ورولېږي د 15 لک ډالر نه جګ نه دی او د چې اکثرا لیږي 50000 ډالري دغه ور باندې لیږي ډرون لیږي د 50000 ډالر مقابل کې د سیم شوی دی چې د یو ډرون لپاره یو لس انټیسیپیټر یعنی یو لس دانې اضافي هوا راغلي او تاسو حساب کې چې یو لس اضافي هوا د یو ډرون باندې راغلي نو دا څومره جګ مصرف شو د 50000 ډالر دغه هر یو قیمت 3 میلیونه 2 میلیونه 15 میلیونه ده یو لس دانې حساب کوي د 50000 لپاره 50 میلیونه ډالر مصرف دا رقم ته دی چې موږ وایو چې امریکا د جنگ بایلل دی مخې ته نشي وړلای او په دې اساس دی چې کابینه د ډونالد ټرمپ باندې فشار راوړي چې په هر قیمت باندې کیږي د اوربند اعلان وشي یو طرفه دی وشي خو دی شي اوربند اعلان دی وشي او دا دغه شي چې جنگ ودرېږي او تنګه د هرمز د خلاصون لپاره اقدامات وشي د تنګي د هرمز د خلاصون لپاره علي لاریجانی ویل دي چې ډیرو ملکونو تقاضا کړې ده زمونږ او موږ دا غور لاندې نیول دي ممکن چې دا موږ ومنو خو دې کې یو شرط یې خېدی شرط دا دی چې په دې شرط سره به موږ کشتیګانو ته اجازه ورکوو چې کم یو پټرول په یوان باندې اخیستي یعنی د چین په پیسو باندې چې پټرول اخیستي نو هغه ته به موږ اجازه ورکوو کم یو کشتی پټرول په ډالرو باندې اخیستي هغه کشتۍ ته اجازه دی بورو نه ورکو دا خود به خود د امریکا یو بل د ضرر رسي یعنی ډالر ورته پسمه کولی دا په خپل د کې چې پس د دې تجارت به په یوان د چینای په پیسو باندې بکیږي ته چې د مانه پټرول اخلي عربي ملک نه اخلي چې ارچانه اخلي په یوان به اخلي زه دروازې خو لکه ولاړم رسید د ګورم که رسید کې یوان او کشتۍ ته اجازه ورکوم که رسید کې یوان نو نه اجازه نه ورکوم بل خبر دا چې ایران دا ګواخ هم کړی دی چې دا تنګه د خلیج فارس د هرمز تنګه دغه د سروبو یا بحر سرخ یا رید سی چې دا
هغه باب المندوب ده او هغه اعلان کړی چې باب المندوب هم بندو ځکه چې هلته یمن دی د حوثیان دي او حوثیانو په ذریعه باندې ایران باب المندوب بالکل بندولی شي نو ایران دا ګواښ هم کړی دی چې که ډیر فشار راشي موږ باب المندوب هم بندو چې بالکل تاسو باندې شارک د ټولو دغې بند شي نو په دې اساس باندې تاسو ګورئ چې د دواړو طرف نه دغه ډیر زیات دی او په خپله ډونالد ټرمپ باندې فشار دا دی چې دی باید اوربند ته دا کړي په اربیل باندې ما ته پرون تاسو خپل په خبرونو کې دا ویلو چې برید شوی دی 6 فرانسویان او 15 ایټالویان مړه شوي دي د هغې خبر اوس دا دی چې هغه ویل کېږي چې د ایران نه دی کړی دا امریکایانو په خپله کړی لپاره دی چې که فرانسویان او ایټالویانو قار راشي او دوی د جنګ ته راودانګي ځکه انګلیسانو مرکز یې ووهه انګلیسان جنګ ته رانغلل اوس فرانسویانو ویلې سره د 6 کسې مړه دي دا دي هغې ویل چې موږ د جنګ ته نه راځو د ایران میزایلونه زموږ خاورو ته رارسیږي زموږ خلکو ته ضرر رسیږي یعنې که تاسو یا چې ما بارها دا خبره کړې چې مسلمان د لږ جرأت وکړي دا غربي نړۍ دغه نشي کولی خو دا مسلمان جرأت نه کوه اوس ایران الحمدلله دا جرأت وکړه ودرېده د دوی په مقابل کې او هغه د تاسو ګوري چې دا فرانسویان د ایټالویان د پخوا به څنګه بابرشیر غوندې راتلل اوس دوی خپله اعلان کړی ایټالیم اعلان وکړه چې زه د ایران په مقابل کې موږ جنګ ته نه داخلېږو دا د امریکا جنګ د خپل فیصله وکړي نو په دې اساس اوس د امریکا قهر ډیر زیات شوی دی چې عربي ملکونه یې خبره ونه منله اروپایانو هم خبره ونه منله اسرائیل او امریکا یوازې پاتې شول او یوازې ایران ورته کافي و داسې یې کړي چې پوځونه یې ورته په ځمکه وهلي دي سره دې چې بعضې تحلیلګران تاسو ګورئ منفي تحلیل کوي حقایقو سره مبنا تحلیل نه کوي خو باوجود د دې زموږ خپل وظیفه ده موږ هغه انجاموو او څه چې واقعیت دی هغه تاسو ته وړاندې کوو همدارنګه په د امارات متحده کې بندر د فجیره اور اخیستی دی او په دې بابت کې قرارګاه د ختم الانبیا د ایران اعلان کړی دی چې امارات متحده عربي وګړي دي کوم ځای کې چې امریکایي قرارګاوې دي د هغې نظامي اډې دي او فرضاً میدان هوایی کې هر ځای چې د دې ساحو نه د ځان لرې ساتي ځکه دا زموږ هدف دی موږ دا وهو او موږ نه غواړو چې خلک پکې ټپیان شي نو خلک د دې ځایونو نه ځان لرې وساتي راځم آخر خبر ته چې زما په خپل تحلیل دا دی چې زه فکر کوم که د اټومي جنگ خواته خبره لاړه نشي او په دغې سره خبره حل شي په مصالحې سره او د ایران شرایط ومنل شي په هغې صورت کې د امریکا ماته بالکل یقیني ده او امریکا به د سیمې نه وځي نو زه فکر کوم دا زما پیشبیني ده دا زما خپل ذاتي تحلیل دی دا د تاسو سره په یاد اوسي ځکه چې زه بیا ریفرنس درکوم چې دا خبر ما کړې وه نو د ده لپاره زه اوس نه تاسو ریکارډ کې پرېږدم زما تحلیل دا دی چې په مجرد امریکا په شرق الاوسط کې ناکامه شي امریکا خپل پاور او دغه شفت کوي جنوبي اسیا ته او په جنوبي اسیا کې اول تمرکز به په افغانستان باندې چې هم د مرکزی اسیا د اسیا مرکزی سره دغه د اسیا جنوبي سره یعنی سویلي اسیا سره په دې اساس سره په دغه نور به شرایط مرایت باندې کې افغانستان به په رسمیت پیژني او افغانستان سره به ډیر علاقه خپل نرمي او خکې به او په عین حال کې هندستان سره به علاقه خپل ډیر دغه کوي الته د کوشش وکړي چې یو نظامی اډاو دا الته دا ولري نو دا خبره ما یاد ولري چې امریکا په مجرد چې الته ماته خوري د لپاره چې د شطرنج په لوبه کې کله چې تاسو مکمل ګوري ما اوس یو بل دانه راجګي او ما کشتو مات کوي د کشتو مات په وخت کې تاسو داس کوي چې یو دانه قرباني ورکوي کله چې دانه قرباني ورکوي تاسو دغه مرګ نه بچیږي یعنی د باغ نه بچیږي او بل حرکت ته درته لاره پیدا کیږي چون دا د وتل د خلیج فارس نه د امریکا لپاره د مرګ په مناسبت ده نو مکمل مرګ به نه مني ماته به نه مني دانه به خپله بدلی دانه دا ده چې هغې نه به راځي دې غاړه او دې غاړه چې په غیر له دین اسلامي امارت په رسمیت وپېژني بل لاره نه لري خو کله اسلامي امارت په رسمیت وپېژني او رسمي مراودې شروع کړي خپل سفارت خلاص کړي اړیکې دغه شي نو دی بیرته په دې سیمه کې یو لوبې ته دغه کېدلی شي او په عین حال کې ممکن چې د هندوستان سره دا شي ځکه چې پاکستان پروګرام د وهلو و نو اوس د پاکستان سره که فرضاً دی ورته ویلي سعودي سره دغه مه کوه دی سعودي سره اړیکې جوړې کړي دی پاکستان ممکن دې باندې هم د امریکا ورته قهر راشي او انشاءالله یو ضربه او دغه دلته هم دا خوري نو دا ټکي زما ځان سره یاد لرئ راځم دغې ته د نن ورځې جهادي راپورونو متعلق چې په 14 د مارچ مجموعاً
ټول 14 مجموعاً ټول 14 عملیات شوي وو چې په جنوبي وزیرستان کې 6 په لکي مروت کې 2 په بنو کې 2 په دیر اسماعیل خان کې 2 په خیبر کې 1 په باجوړ کې 1 په دې دغه کې په لکي مروت ولسوالۍ تاجوري پیتنۍ سب ډیویژن کې رسول خیل د پولیس پر موټر باندې ماین چاودنه شوې ده چې اس ایچ او په شمول 6 تنه پولیس وژل شوي دي یو پکې ټپي دی او موټرونه هم تخریب شوي دي هلاک شوي پولیسو کې صدر اعظم د شادپیخیل تانی اس ایچ او او کانسټیبل شاه بهرام همدارنګه کانسټیبل شاه خالد کانسټیبل اجي محمد کانسټیبل ګلزاده کانسټیبل سخیزاده او زخمی شوی انصاف الدین دی دا کسان دلته دغه شوي دي د بنو میریان ولسوالۍ د لاسي بمونو په برید کې یو د کس ژوبل شوی دی او 3 موټرونه تخریب شوي دي لکه مروت ولسوالۍ تختی خیل سیمه کې امن کمیټې غړي لاسي بمونو په برید کې یو هلاک شوی 2 ژوبل شوي دي دیر اسماعیل خان ولایت د درابن ولسوالۍ کې د پولیس هدفمن برید کې یو کس وژل شوی دی خیبر ولایت باړې ولسوالۍ د اف سی قراول پوسټې باندې د خوراکي اکمالاتي موټر باندې مېنی چاودنه شوې ده یو پکې مړ دی او یو ژوبل دی باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ د بدانو په سیمه کې پولیس پوسټې برید کې حوالدار شاه منیر ولد غفور وژل شوی دی او دا زموږ د نن ورځې خبرونه چې تاسو حضور ته وړاندې کړل هیله ده چې برنامه وګورئ خوښه کې دوستان سره شریکه کې تر بل برنامه چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په پروردګار د عالمین سپارم وما علینا الا البلاغ